السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو آیا تاسو غواړئ په ټیک ټاک کې د خپل ویډیوګانو ویوز زیات کړئ؟ آیا تاسو غواړئ په ټیک ټاک کې په خپل ویډیوګانو باندې 15000 20000 ویوز واخلئ؟ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو ته یوه ډېره اسانه طریقه در وښیم چې د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو په ډېرې اسانۍ سره وکولی شئ په ټیک ټاک کې په خپل ویډیوګانو باندې 15000 20000 ویوز واخلئ. او خو دوستانو انشاءالله په روانو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته د ټیک ټاک فالوورز هم در وښیم، لایکونه به هم در وښیم، موږ څنګه کولی شو چې د ټیک ټاک لایکونه زیات کو او په خپل اکاونټ باندې فالوور زیات کو. نو په دې ویډیو کې زه صرف تاسو ته ویوز درښیم چې موږ څنګه کولی شو چې پری ویوز واخلو په ټیک ټاک کې په خپل ویډیوګانو باندې. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان اول ورځ راځم په خپل موبایل کې ټیک ټاک خلاصوم، تاسو ته خپل اکاونټ درکار کوم او بیا په خپل اکاونټ کې د یوې ویډیو ویوز در اضافه کوم. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه د ما ټیک ټاک اکاونټ ده او دغه ویډیو ما تقریبا 9 ساعتکۍ مخته پورته کړله. ګوره دغه ما 440 منټه مخته دغه ویډیو و ټیک ټاک ته پورته کړله او د دغه ویوز تاسو کتلی شئ دوستانو چې د دغه ویډیو ویوز بالکل زیرو دي، یو ویوز هم نه ده راغلی. نو اوس راځم د دغه ویډیو ویوز در اضافه کوم. نو د لپاره سمپل اول تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي، که کروم براوزر وي، که یوسی براوزر وي، که هر براوزر وي. نو کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ، سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.com/tiktok ویوز. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ او سمپل په گو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه ویب سایټ خلاص شي، به سمپل تاسو لاندې راسئ. کله تاسو لاندې راسئ ګورل تاسو ته یو اپشن درکوي د ټیک ټاک اټو ویوز په نامه، په دغه ټیک ټاک اټو ویوز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ټیک ټاک اټو ویوز باندې کلیک وکړئ نو بیا تاسو ته دغه پیج خلاص شي. نو به تاسو لاندې راسئ، لاندې به سمپل وس تاسو یو کیپچا سولف کړئ. ګوره بیا تاسو یو کوچنۍ پوښتنه کوي، سمپل به تاسو د هغې پوښتنې جواب ورکړئ. دغه آی ام ناټ ا روبوټ باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ. کله تاسو په دغه باندې ټیک مارک ولګوئ لږ ور وایي ټریفیک لایټ، دلته له تاسو چې هر پوښتنه وکړي تاسو په د هغې پوښتنې جواب ورکړئ. نو په دغه تصویر کې موږ ته ټریفیک لایټ راوښیاست. نو سمپل به تاسو هغه د ټریفیک لایټس بتیان ور وښیاست او سمپل په وریفای بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په وریفای بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دا وریفای شو، لاندې سبمیټ بټن ده، په دغه سبمیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ، بیا تاسو ته بل پیج خلاصي. ګوره دغه پیج به تاسو ته خلاصي. نو لږ به سمپل دوستانو تاسو لاندې راسئ، په آی اګری بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په آی اګری بټن باندې کلیک وکړئ اوس بیا تاسو دلته لاندې راسئ. نو سمپل بل تاسو لاندې راسئ. کله تاسو لاندې راسئ ګوره په دې کې دوه اپشنان دي، یو د ټیک ټاک ویوز ټرینډینګ پلس وایرل پلس ریچ پلس امپریشن، دغه غواړئ او که دا غواړئ. ګوره په دې کې ویوز تاسو ته 1.5 سل درکوي او دغه رقم ستاسو ویډیو ته بیا لږ نوره فایده هم رسوي. کیدای شي چې تاسو د دغه طریقې په ذریعه سره لږ نور ویوز واخلئ، نو کیدای شي ستاسو ویډیو پاریو ته هم لاړ شي. او که چیرې تاسو غواړئ چې یا زه خالي زیات ویوز غواړم نو بیا به دغه دویم اپشن ته راسئ ټیک ټاک ویوز نیو. نو دا تقریبا تاسو ته 1500 ویوز درکوي په یو وار باندې او دغه طریقه تاسو هر 10 منټه په دغه ویب سایټ کې استعمالولی شئ. نو سمپل لاندې ګوره یوز بټن ده، په دغه یوز بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په یوز بټن باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته سمپل تاسو لاندې راسئ ګوره دلته اوس تاسو ته 15 سکند درکوي. نو 15 سکند به تاسو دلته انتظار ته وکړئ. نو موږ هم انتظار ته کوو چې دغه 15 سکند پرسي. نو دوستانو انتظار ته کوو چې دغه پرسي. نو ګور دوستانو تاسو کتلی چې دغه پرس بیا کلیک هیر ټو کنټینیو بټن ده، په دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه بټن باندې کلیک وکړئ نو بیا تاسو دغه پیج خلاصیږي. لږ سمپل تاسو لاندې راسئ. کله چې دوستانو تاسو لاندې راسئ ګور اوس له تاسو چې درې دا نشان غواړي، یو د ټیک ټاک ویډیو یو آر ال ده او یو ټیک ټاک یوزر نیم ده، یو ایمیل ده، دغه درې شان درته غواړي. نو اول به سمپل اوس تاسو راسئ د هر ویډیو ویوز تاسو اضافه کوئ، تاسو به سمپل ټیک ټاک ته راسئ، په هغه ویډیو باندې به کلیک وکړئ. کله تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ ګور دغه ویډیو سایټ ته 3 ډاټه دي، په دغه 3 ډاټه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه 3 ډاټه باندې کلیک وکړئ ګور په دې کې یو اپشن ده کاپی لینک، دغه ویډیو لینک به خالي تاسو کاپی کړئ. کله تاسو دغه ویډیو لینک کاپی کړئ ګور دغه ویډیو لینک کاپی سو اوس به سمپل بیرته تاسو لاړ شئ هغه ویب سایټ ته، هغه ویب سایټ به تاسو خلاص کړئ او کوم لینک تاسو کاپی کړی هغه لینک بدل تاسو پیسټ کړئ. کله تاسو هغه لینک پیسټ کړئ بیا به دې کې ټیک ټاک یوزر نیم دلته اوس له تاسو یوزر نیم غواړي. ګوره زموږ د ټیک ټاک یوزر نیم څه ده هغه دغه یو ده ټیکنیکل زده کړه ده. نو دلته به سمپل تاسو خپل د ټیک ټاک یوزر نیم ورکړئ، ټیکنیکل زده کړه.
نو ګور دوستان تاسو کتلی سي ما دغه نوم ورکړئ. بیا په دې کې بل اپشن ده کنټیکټ ایمیل، دلته تاسو ایمیل ورکړئ. که چیرې تاسو ایمیل نه لرئ دلته له ځانه تاسو xyz@gmail.com ولیکئ هم صحیح ده. دلته له تاسو مازې له ځانه یو جیمیل ولیکئ، کار جیمیل یې. نو دغه رقم کله چې تاسو دلته دغه درې شیان مکمله کړئ، اول به د ویډیو لینک ورکړئ، بیا به یوزر نیم ورکړئ، بیا به له ځانه یو ایمیل ورکړئ او سمپل په دغه آی ام ناټ ا روبوټ په دغه باندې به بیا تاسو دلته کلیک وکړئ، ټیک مارک په ولګوئ او په میک آرډر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په میک آرډر بټن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی سي موږ سره سینډینګ روان سو. نو دغه رقم ګور آرډر ایډیټ دغه آرډر ایډ سو. نو دغه رقم اوس راځو د خپل ویډیو ویوز ګورو سایه پر اختیا هم د موږ د ویډیو ویوز اضافه سو کنو اضافه سمپل زه راځم ور ټیک ټاک کلوزوم. دا ټیک ټاک ما کلوز کړئ، بیرته رالم ټیک ټاک ته، ټیک ټاک مې خلاص کړئ. نو دغه رقم اوس راځم د خپل اکاونټ ویوز ګورم، د هغې ویډیو ویوز ګورم. نو ګور تاسو کتلی سي چې پوره 1500 ویوز یې موږ ته راکړو. ګور په دې ویډیو باندې ما کلیک وکړل، د لاندې هم ګور دوستان تاسو کتلی سي په دغه ویډیو باندې 1500 ویوز اضافه سو. نو دغه رقم دوستانو څو نور ویب سایټونه هم دي، نو ان شاء الله زه به د هغو ویب سایټو لینک هم تاسو ته درکړم. نو په هغه ویب سایټو کې هم تاسو تقریبا 1500 ویوز اخیستلی سئ. نو دغه ویب سایټ تاسو هر 10 منټه بعد استعمالولی سئ. نو که چیرې دا مثال تاسو ټوله ورځ استعمال کړئ، تاسو د خپل ویډیو ویوز چې ده هغه تر 25,000 تر 10,000 هم اضافه کولی سئ. نو دغه رقم دوستانو ان شاء الله پر روانو ویډیوګانو کې به زه تاسو د ټیک ټاک فالوورز هم در وښیم څنګه کولی شو چې د ټیک ټاک فالوور اضافه کړو، په خپل ویډیوګانو باندې لایکونه زیات کړو. نو ان شاء الله په روانو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته هغه طریقه هم در وښیم. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.